السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. دوستانو دې درس کې راځو موډل وربس ته، یعنې هغه ورب کوم چې موږ سره د سپیکر موډ ښیي، د هغه موډلټي ښیي، یعنې د هغه جهت مواصلت ښیي، یعنې د هغه د خبرو هغه طریقه او کیفیت ښیي. نو دې ته ویلی شي موډل وربس. موډل وربس موږ سره د سپیکر موډ ښیي چې آیا ته په دې خپلو خبرو کې د څه صلاحیت خبره کوي، یا د اجازت او پرمیشن خبره کوي، یا د امکان او پاسیبلیټي خبره کوي، یا د یو کار باندې د زور راوړو او د ضرورت خبره کوي. نو دې ته ویلی شي موډل وربس. بل ماډل وربس موږ سره هغه وربس دي د کوم چې انفینیټیو فارم او پارټیسیپل فارم نه جوړیږي، یعنی د دې نه مخکې موږ ټو هم نشو لګولی، او بل دا چې دې سره موږ آی ان جی هم نشو لګولی. موډل وربس موږ د مختلفو مقاصدو دپاره استعمالوو. نو راځئ په دې درس کې دا زده کوو چې کوم ماډل وربس د کوم مقصد دپاره استعمالیږي. اول نمبر موږ سره دی کین او کوډ. کین موږ په پریزنټ کې د صلاحیت شو کولو دپاره استعمالوو، او کوډ په پاست ټینس کې موږ د صلاحیت شو کولو دپاره استعمالوو. لکه مثال زه وایم زه انګلیش ویلی شم په موجوده دور کې، نو زه به کین استعمالوم. I can speak English. دغه رنګې زه ډرایوینګ کولی شم I can drive. زه خط لیکلی شم I can write. زه خط لیکلی شم. خو که په پاست یعنی په تیره زمانه کې زه خپل صلاحیت شو کوم چې ما انګلیش ویلی شو، نو بیا به زه کوډ استعمالوم. I could speak English. ما انګلیش ویلی شو. ما ګاډی چلولی شو I could drive a car. نو ما ګاډی چلولی شو. یا ما خط لیکلی شو، نو I could write a letter. ما خط لیکلی شو. نو کین او کوډ دواړه د صلاحیت شو کولو دپاره استعمالیږي. کین په پریزنټ کې او کوډ په پاست کې. بل کوډ په پریزنټ کې هم مونږه استعمالوو چې کله مونږ د چانه یو تپوس کوو، یو سوال کوو، خو احتراماً سوال کوو او هغه کس ریسپیکټیبل وي، باعزت وي، لکه زمونږ پیرنټس وي، والدین، یا زمونږ څه ټیچرز وي، استادان، یا نور مشران وي، او هغوی نه مونږ تپوس کوو چې آیا دا کار کولی شي، نو د کین په ځای په بیا مونږ کوډ استعمالوو. لکه مثال مونږ یو مشر ته وایو چې آیا تاسو ماله خپل فون نمبر راکولی شئ، نو مونږ به د کین په ځای کوډ وایو. کوډ یو ګیو می یور فون نمبر. آیا ته ماله خپل فون نمبر راکولی شي. او کین مونږ استعمالولی شو چې کله ریسپیکټیبل پرسن نه وي، نو مونږ کین استعمالوو. که ریسپیکټیبل وي، باعزت وي، مشر وي، استاز وي، نو مونږ بیا کوډ استعمالوو. کوډ یو ګیو می یور فون نمبر. آیا تاسو ماله خپل فون نمبر راکولی شئ. بل دی مونږ سره شل او شوډ. شل او شوډ مونږ سره نیسیسټي یعنی ضرورت ښیي چې کله یو کار لږ ضروري وي نو مونږ شل راوړو، که لږ ډیر ضروري وي نو بیا مونږ شوډ راوړو. لکه مونږ چاته وایو چې تاسو به کور ته لاړ شئ، نو وایو به یو شل گو هوم. تاسو به کور ته لاړ شئ. تاسو به خط ولیکئ یو شل رایټ ا لیټر. تاسو به خط ولیکئ. او که د دې نه هم ډیر ضروري وي نو بیا به مونږ شوډ راوړو. لکه مونږ چاته وایو تاسو باید کور ته لاړ شئ، نو بیا به مونږ د باید دپاره په انګلیش کې شوډ راوړو. یو شوډ گو هوم. تاسو باید کور ته لاړ شئ. یو شوډ گو هوم. تاسو باید خط ولیکئ. یو شوډ رایټ ا لیټر. تاسو باید پاسئ. یو شوډ سټینډ. نو مونږ به د باید دپاره په انګلیش کې بیا شوډ راوړو، یعنی کله چې کار ضروري وي. او که کار ډیر ضروري وي نو بیا مونږه د شوډ په ځای بیا مسټ راوړو. یو مسټ گو. تاسو ضرور لاړ شئ. یو مسټ رایټ. تاسو ضرور لیکل وکړئ. یو مسټ سټینډ. تاسو ضرور پاسئ. نو د ضرور دپاره به مونږه بیا مسټ راوړو، او چې وایو تاسو باید پاسئ نو د باید دپاره به مونږه شوډ راوړو. یعنی کله چې کار لږ ضروري وي شل، ډیر ضروري وي شوډ، او که ښه ډیر ضروري وي بیا به مونږه مسټ راوړو. مسټ هم مونږ سره موډل ورب دی،
خو دلته مونږه دې سره نه دی لیکلی، د هغې وضاحت تاسو ته مونږه همداسې وکړو. بل دی مونږ سره می او مایټ. می او مایټ دواړه د پاسبیلیټي یعنې د امکان دپاره راځي، او می راځي د ډیر امکان دپاره. کله چې د یو کار امکان زیات وي نو مونږه می راوړو، او مایټ راځي د کم امکان دپاره. کله چې امکان کم وي نو مونږه مایټ وایو. لکه مونږه وایو د مثال ممکن د سبا باران وشي، یعنی امکان یې لږ زیات وي نو مونږ به بیا می راوړو. لکه مونږ به وایو it may rain tomorrow، ممکن ده سبا باران وشي. او که زمونږه امکان په دغې خبره کې یا د دغې کار امکان کم وي نو بیا مونږه مایټ راوړو. لکه مونږ وایو شاید چې سبا باران وشي، شاید چې سبا باران وشي، نو بیا مونږه مایټ راوړو it might rain tomorrow. یعنی کله چې مونږ سره پاسبیلیټي او امکان زیات وي نو مونږ می وایو it may rain tomorrow، ممکن د سبا باران وشي. او که پاسبیلیټي او امکان کم وي نو بیا مونږ مایټ راوړو it might rain tomorrow، شاید سبا باران وشي. بل دې نه علاوه می مونږ د پرمیشن دپاره یعنې د اجازت دپاره استعمالوو. لکه مونږه اجازت غواړو چې آیا زه دننه راشم نو وایم به may I come in. آیا زه تلی شم may I go. آیا زه خط لیکلی شم may I write، یعنی آیا امکان شته اجازت شته نو بیا به مونږه may راوړو. بل دی مونږ سره will او would. will مونږه چې کله زمونږ د یو کار اراده وي نو مونږه will استعمالوو، او د will خپله معنا اراده ده. لکه مونږ وایو زه به داخله اخلم، یعنی زما اراده ده چې داخله والم، نو زه به وایم I will take admission، زه به داخله اخلم. زه به بازار ته ځم، یعنی اراده مې ده، نو وایم به I will go to بازار. زه به اوده کېږم، یعنی اراده مې ده چې اوده کېږم، نو I will sleep، زه به اوده کېږم. معنا ده will مونږه چې کله زمونږ د یو کار اراده وي نو مونږه will استعمالوو. لکه زه به داخله اخلم I will take admission. او would چې دی would مونږ سره په تیره شوه زمانه کې یو کار چې بار بار کېدو خو اوس بند شوی دی نو د هغې دپاره مونږه would استعمالوو. لکه په تیره زمانه کې مثال مونږه وایو مونږ به کرکټ لګولو نو we would play cricket، مونږ به کرکټ لګولو. مونږ به سکول ته تلو we would go to school. تیره شوې زمانه کې یعنی بار بار چې یو کار کېده د هغې دپاره مونږ would استعمالوو. د would په ځای مونږ یو بل ټکی used to ویلی شو we used to play cricket، مونږ به کرکټ لګولو. او د قرنګې مونږ would استعمالوو we would play cricket، مونږ به کرکټ لګوو. یعنی will مونږ سره په آینده زمانه کې چې د یو کار اراده وي هغه مونږ کوو نو مونږه will استعمالوو. او په تیره شوې زمانه کې چې د یو کار استمرار او بار بار کېدل مونږ ښایو نو مونږه would استعمالوو. دا شو مونږ سره موډل وربز. که دې په اړه ستاسو هر قسم سوال وي تاسو په کمنټ سیکشن کې پوښتلی شئ. ویډیو کتلو نه ډیره مننه. زمونږ ویډیو که مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ. د نورو ویډیوګانو دپاره زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل بټن پریس کړئ چې آینده راتلونکي ویډیو تاسو ته په وخت باندې میلاویږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.